ښځې بیا هر یوه ښځه ټولو په شریکه ورته ویلې چې اطاعت یې وکړه. حتی طالبانو روح الماني وي د هر یې ښځې چې راغلي وي دا هم د وزیرانو د غټو د حکومت د چارواکو ښځې وي هر یوه تنا سو ورته یعنې په دې نامه چې نصیحت ورته کوو چې د دې خبره ومنه خو هر یوه چې تنا سوله طالبانو هر یوې د ځان دپاره هم ترې غوښتنه وکړه. ښه خبردار طالبانو داسې دعا کوي الله ډېر مې ښایسته مه پیدا کوي که نه ستي طالبانو بیا د فتنو ښکار ګرځېږي او د اوس عصر کې خو طالبانو بعضې ښایسته الله پیدا کړي دي بیخي ځان نه ریشخان جوړ کړی که نه داسې ریشخان دي کړی چې بیخي طالبانو داسې نو بس الله پاکه ته ښه پوهېږې خو ډېر ښایسته هم سړي ته مه ورکوي بیا د فتنو هغه به عزتي بیخي بس میږتانه به داسې در باندې راټول وي لکه په هغه باندې چې مچان راټولي. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن الا كتون غرزل ما نچل دي دوی اصب اليهن زبور مایل سم په مقتضا د طبیعت باندې واكم من الجاهلين او زبسم لجاهلیننا فلم فاستجاب له ربه بإجابتك دلر رب دید فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنه حتى حين. بیا چې ښه ورته معلومه هم سوله طالبانو چې د علامی مولیدلی چې د مراوده نه ده کړې یوسف علیه السلام خو بیا هم بندي که طالبانو تر یو څه زمانې زندان ته واچاو که نه که خوښ یې کو بیا به خلک مشهوره سي چې دا خو ملامت نه و ښځه ملامت. بیا طالبانو وي په خره سپور که او ډول وهل کېده په بازار د مصر کې ګرځو چې دغه عبراني یوسف د خپلې سیدې مطالبه کړې ده. ودخل معه السجن